ستړي مشئ په خیر راغلی ملګرو د پایتن 12مې ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ پروګرامینګ سره پایتن سره به یو قسم خبرې کوو. لږ کوم باندې چې موږ ډېر زیات پوهیږو به او کوم چې به موږ ته ډېر زیات لوجیک او سینس جوړوي. چې څنګه چې تاسو ته پته ده اکثر موږ چې په خپل ژوند کې کوم فیصله اخلو کوم ډیسیژن اخلو نو مخکې موږ حالاتو ته ګورو. د حالاتو وجې نه موږ فیصلې اخلو. لکه مثال واخلئ چې موږ کله داسې وي چې موږ وایو چې کو حالات داسې وو زه به داسې وکم، کو حالات داسې نه وو بلکې داسې وو زه به هغسې وکم، کو حالات څه بل شانته وو بیا د خدای چې څه کول هغه به وشي. لکه نور یو بل مثال خو درکړم، اوس مې داسې خبرې وکړلې. که فرض کا چې ته وې که د جمعې ورځ وه نو زه به لاړ شم جومات ته لمونځ دپاره. د لمونځ نه بعد کو زما ملګری راغلی ولته زه به هغې سره چای وڅښم. کو زما ملګری نه و راغلی زه به چې دی کور ته راشم. دغه شانته شیونه موږ سیم پایتن کې هم کولی شو. راځئ چې زر یې چک کړو. موږ به سیده ځو پایچارم ته او دلته به خپل پروجیکټ کولاو کړو او سیده به یو خپل نوی پایتن فایل جوړ کړو او دلته به دې له زه نوم ورکړم کنډیشنز او 212 دا مې کولاو کړو او موږ ته کتل دي چې حالات کو داسې وو نو زما فیصله دا ده، که حالات داسې نه و داسې نو زما فیصله دا ده ګنې دا خدای ده. نو راځئ چې حالاتو ته ګورو او بیا فیصلې واخلو. نو دا دی زه ویم چې دلته ما سره یو نمبر دی او هغه چې دی هغې ویلیو 10 ده او دا سپیسز اکسترا سپیسز زه ورکوم دا غلط خبره ده. بیا زه ویم که نمبر غټ وي د 15 نه بیا ووایه بیا ماته پرنټ کا چې نمبر د 15 نه غټ دی. صحیح ده؟ او که داسې نه وي د دې مطلب دی LF کو نمبر د 20 نه غټ وي نو بیا ماته ووایه ماته پرنټ کا ماته ووایه چې نمبر د 20 نه هم غټ دی. صحیح ده؟ که دا دواړه خبرې رښتیا نه وي دا دواړه حالات موږ سره نه وو مطلب ګنې آخرنی موږ سره څه دغه دی ایلس آخرنی کوم موږ سره چې پاتې کېږي ایلس ته پرنټ کا چې یاره ما ته خو څه پته نه لګي. راځئ چې دا پروګرام رن کړو وګورو چې دا څه قصه وشو. زه تاسو ته لږ وروسته ویم چې دا څنګه طریقې کار دی. دلته موږ ته راغللی وایي یاره ما ته خو څه پته نه لګي. نو د دې مطلب دا ونه شو دا پرنټ نه شو دا حالات رانغلل دا حالات او ډیسیژن رانغلی بلکې آخرنی کوم موږ سره چې اوپشن و هغه راغلی. اوس دا ولې راغلی موږ په کار چې موږ خپل پروګرام ته وګورو. زموږ په پروګرام کې نمبر چې دی هغه 10 دی. موږ ویلو کو نمبر غټ وي د 15 نه بیا ویوه چې نمبر غټ دی خو نمبر چې دی د 15 نه غټ نه دی نمبر چې دی هغه 10 دی او زمونږ دا 10 چې دی د 20 نه هم غټ نه دی 10 وړوکی نمبر دی تاسو ته پته ده. نو دا حالات چې دی دا دروغ شلو دا حالات هم دروغ شلو ولې چې تاسو ته ښکاري چې دا دروغ دی. اوس چې دا دواړه حالات نه دي نو موږ سره آخرنی اوپشن پاتې شو او هغې آخرنی اوپشن راته راکړو. اوس راځئ موږ قصده نه داسې چل وکړو چې اولنی حالات چې دي هغه رښتیا شي. صحیح ده؟ نو موږ دې ته به ووایو که نمبر چې دی هغه 10 وي نمبر چې دی 10 دی خو موږ دغه غواړو چې حالات صحیح کړو. موږ وایو که نمبر چې دی هغه 10 دی داسې به وکړو. که نمبر 10 دی اسې نمبر
لس دی. صحیح ده. بیا راته دا وښیوه. اوس پرنټ کو، دا موږ ته راغللی وایي نمبر لس دی. اوس دا حالات چې دی دا کنډیشن چې دی دا ټرو شو، دا رښتیا شو. نو د دې حالاتو کم ډیسیژن چې دی، کم فیصله چې ده هغه یې راته مخې ته راکړله. د نورو له ور نه رالی، د نورو له به هله ورځي کله چې زموږ اولنی حالات چې دي هغه رښتیا نه وي، هغه دروغ وي، بیا بل له ځي. که بل رښتیا وي هغه موږ ته وښیي، که هغه هم رښتیا نه وي بیا بل ته لاړ شي، بیا بل ته لاړ شي. نو کله چې دې ته صحیح میچنګ حالات پیدا شولو، خبرې ورته رښتیا ښکاره شولې، نو هغه ډیسیژن چې دی موږ ته به مخې ته راکړي. دغه شان موږ دې سره نور څه کولی شو، لکه د دې طریقې کار زه تاسو ته وایم. اف چې دی، اف مطلب موږ ته اولنی دغه راکوي. که داسې وي، که نمبر لس وي، د لسو برابر وي، نو بیا موږ ته دا پرنټ کا. تاسو ته به دا ښکاري چې دلته دا ځای نه دی، دا ځای خالي ولې دی. د دې ریزن دا دی چې دا ځای موږ خالي دې دپاره پرېږدو چې موږ ته بیا پته لګي، د دې خالي ځي وجې نه موږ ته پته لګي چې دا کم ډیسیژن چې دی دا د دې حالاتو لاندې دی، د دې حالاتو په حدود کې دننه دی. او دلته هم تاسو ګورئ دلته چې دی سپیس دی، دلته سپیس دی. دا یو ډیسیژن چې دی د دې سټیټمنټ لاندې دی، مطلب د دې سټیټمنټ دننه راځي. کو موږ دا داسې وکړو دا غلط دی. دا پرنټ سټیټمنټ چې دی اوس د دې حالاتو دننه نه لویږي، دا هسې یو کوډ دی. بیا دا څلورم کرښه چې ده دا بیا هسې کوډ دی، دا موږ فیصله نه ده اخیستلې. که موږ وغواړو چې دا زموږ حالات چې دي د دې په ډیسیژن کې د څه راشي، بیا پکار ده چې هغه موږ د دې دننه ولیکو. او د دې دننه به موږ څنګه لیکو، یو ټیپ به ورکو یا څلور سپیسه به ورکو. صحیح ده. نو بیا به د دې دننه راځي. ښه، دا قصه وشوه. او کله چې تاسو حالات بیانوئ، د حالات اخرو کې به دا دوه ډوټ لګوئ، دا د دې شرایط دي. او یو شرط دا دی چې دلته به سپیسز یا یو ټیپ به پکې راځي. لکه اوس موږ سره دغه ډېر کېدلی شي، دا حالات موږ سره ډېر کېدلی شي. موږ بیا ال اف لګولی شو. لکه دې نه بعد به زه ولګوم چې ال اف نمبر چې دی هغه وړوکی، زه یې څنګه ویلی شم، وړوکی د لسو نه. نو بیا ته څه وکړه، بیا ما ته پرنټ کا نمبر د لسو نه وړوکی دی. ښه، زه اوس غواړم چې دا ال اف چې دی، دا دویمنی ال اف پکار دی چې دا راشي. زه ورته وایم نمبر وړوکی دی د لسو نه. نو نمبر چې دی د لسو نه وړوکی نه دی، پکار دی چې زه دلته نهه کم چې دا خبره رښتیا شي. نو زه به دا هسې پرنټ کم او دلته به راشي نمبر د لسو نه وړوکی دی او نمبر نهه دی، نهه چې دی د لس نه وړوکی دی. دا د دې لغوندې کې شرایط دي. موږ کولی شو چې څونه زموږ خوښه وي هغونه چې دی موږ ال اف لګولی شو او آخره کې ایلس لګولی شو. او همیشه چې موږ څونه هم دلته سټیټمنټ یې ولګو په هغه ټولو کې به یوه دانه چې دی پرنټ کېږي، د یوې یو ډیسیژن به مخې ته راځي. او دې نه علاوه موږ داسې کولی شو چې موږ لکه دا اپریټر ولګو. د دې اپریټر مطلب دا دی چې دا برابر دی، د دې مطلب دا دی چې غټ دی، د دې مطلب دا چې وړوکی دی. موږ داسې هم کولی شو چې ال اف نمبر چې دی غټ یا برابر دی د شلو. داسې هم کولی شو چې نمبر چې دی وړوکی او برابر دی د لسو. د قسم کولی شو. دې نه علاوه زه به دا لږ لرې کړم چې لږ نور پاک کار وشي.
زه به تاسو ته یو بل مثال درکمه چې تاسو به د کس نه تپوس وکئ، یو کس نه چې خپل عمر دې راته وښیوه. که هغه سړی د 18 کلن وي او د 18 کلونو نه اوچت وي، غټ وي، نو ورته ووایه چې ته د 18 کلن یې یا مشر یې. او که نه یې 18 کلونو نه ښکته یې، ته ورته وایه چې ته اوس 18 کلن نه یې. راځئ چې وګورو. موږ به اول داسې چل وکړو، دلته به ولیکو عمر چې دی هغه موږ سره انپوټ دی، او انپوټ کې به موږ تپوس وکړو څومره عمر دې دی. ښه، بیا چې دی دې نه بعد موږ ته به عمر وښیي، او موږ به داسې چل وکړو اف به ولیکو که دا عمر چې دی، عمر د چا نه چې موږ تپوس کړی، عمر که غټ وي د 18 نه، او داسې څه کوم اف که عمر غټ وي د 18 نه، نو بیا داسې چل وکړه چې ووایه چې تاسو 18 کلن یې. صحیح ده؟ ګنې ایلس ما سره بل ډېر حالات نشته، نو اف مې ورته وویو، که داسې ورته ویوه، که نه دا خبره ورته وکړه. نو زه به ورته وایم ایلس پرنټ تاسو 18 کلن نه یې. دا نه به پکې غټ ولیکم، نه. نو راځه چې دا موږ پرنټ کړو. څومره عمر دې دی، او زه به دلته ویم چې زه فلحال اوس 20 کلن یم. او دا څه قصه ده؟ دا خو موږ دلته غلطي وشوله. ما تاسو ته یو ځل ویلو چې کله چې ته انپوټ اخلې د یوزر نه، هغه چې تاسو له په انټیجر ویلیو کې هم دله څه درکوي، هغه همیشه به په سټرینګ شکل کې راځي. نو موږ ته داسې کول دي چې موږ ته دا انپوټ چې دی دا موږ ته انټیجر ته اړول دي. نو موږ به دا چل وکړو، دا به ورته بدل کړو. موږ به دلته ولیکو انټ، دا انپوټ به چې دی کوم چې موږ یوزر نه تپوس کوو، دا به موږ انټیجر ته واوړېدو، او وزه موږ تپوس وکړو. راځئ دا مې بیا څه وکړل، رن سټاپ اینډ ری رن. ما نه تپوس کوي څومره عمر دې دی، زه ورته بیا وایم چې 20 یا 21 کلن یم. زه تاسو ته پکار ده چې صحیح خبره وکړم، 21 کلن یم. او نو بیا دې ماته وویل تاسو 18 کلن یې. نو چونکې دلته ما 21 ورکو، 21 کلن، او ما دلته ویلو که عمر د 18 نه غټ وي، نو بیا ته ووایې چې ته 18 کلن یې. 18 کلن نه یم، خو پکار ده چې ما دلته لیکلی وی 18 نه بره یې، پکار ده چې داسې مې لیکلی وی. ښه، اوس زه بیا به دلته تاسو ته وښیم، او زه به دلته بیا 21 ورکړم، او ما ته دا وایي چې تاسو 18 کلن نه بره یې. او که زه دلته یو ځل بیا دغه وکړم، او زه دلته ورکړم چې زه 18 کلن یم، نو ما ته وایي تاسو 18 کلن نه یې. نو دوی حالاتو ته ګوري، او بیا ما ته هغه ډیسیژن راکوي، هغه فیصله راته اوري. نو هر څه ستاسو مخامخ دی، زما په خیال ډېر سمپل دی. دې نه علاوه موږ په دې اف ایل سټیټمنټ کې موږ داسې هم کولی شو چې موږ لوجیکل اپریټرز ما یو ځل تاسو ته په ویډیو کې ویلي وو، لکه تاسو اینډ استعمال کولی شئ، اور استعمال کولی شئ، او د ان استعمال کولی شئ. او بیا به زه غواړم چې تاسو په خپله لاړ شئ او وګورئ چې موږ د لوجیکل اپریټر سره په اف ایلس کنډیشنز کې موږ دې سره څه کارونه کولی شو. او که بیا څه پوښتنې وي، تاسو همیشه کمنټ کولی شئ، او زه به کوشش کوم چې تاسو ته جوابونه درکړم. تر اوسه پورې په دې ویډیو کې همدغومره. راتلونکي ویډیو کې به موږ اف ایلس سټیټمنټ کې به لږ پریکټس کوو، او کیدای شي یو بل نوی ټاپک هم هینډل کړو.
د الله په امان.